تا په جوړ خور خستا افغانستان رمضان دا ګلاب ګلاب افغانستان لسهرا جوړو نور په دې وطن خامخا جوړو اے نور لکه د آرام سرور کا جوړو نور خو دې وطن خامخا جوړو نیمه بیړۍ وشوه وطن چې په ورکې سوځي پرتو د لاسه په بارودو لور په لور کې سوځي دا ستا په هر یوه دښمن بس غوغا جوړو نور خو دې وطن خامخا جوړو نور لکینو آرام سرور کا جوړو نور خو دې وطن خامخا جوړو د ولس د خدمت دپاره د شهري نظم او ډیسپلین د ساتلو او برابرولو دپاره دغه وسایط چې نن موږ ته الله په خپل فضل و کرم راکړي دي په خدمت باندې ګمارلو توفیق الله راکړی دی دا به انشاءالله نن مربوطه مراجعو ته سپارل کیږي هغه ملګری هغه مجاهد هغه سرباز او هغه د ترافیکو یا د اطفایي یا د پولیسو عضوه چې دا وسیله دته سپارل کیږي دا یو امانت دا د دې دپاره دته سپارل کیږي چې په دې باندې د نظام تقویه وکړي د ولس خدمت په دې باندې وکړي اوس د دې نه خو اختیار د تا دی که دا په هغه طریقه باندې استعمالوي استخداموي چې په کومه طریقه تا ته سپارل شوی دی عند الله به د هم مسؤلیت خلاص وي او عند الناس به هم انشاءالله بیا مسؤول نه وي مثال په طور یو لاره ده یو سړک دی قانونا طبعا عرفا عقلا ته د دې اجازه لرې چې په هغې کې په دې موټرسایکل باندې په 10 په 20 کې مثلا سپیډ ووهې که چېرته تا د هغې نه اضافه سپیډ په دې باندې ووهلو یوه حادثه رامنځته شوه شاید تا عند الله د هغې مسؤول وي بیا د هغې پوښتنه درنه وشي یو پیشنهاد مې دا دی دې شي ته باید ورونه متوجه شي او سخته توجه وکړي او دوهم پیشنهاد مې دا دی چې دا ترافیکي دا پولیسي او دا اطفایي وسایل په شخصي امورو کې باید استعمال نشي د مشرتابه له طرفه د دغه اجازه هم نشته او بل پیشنهاد مې له دغه میکروفون د لارې ولس ته دا دی هر هغه څوک چې د موږ پیغام اوري د هغوی نه مو غوښتنه دا ده چې د موږ د پولیسو ترافیکو او د اطفایي د ملګرو مسؤلینو منصوبینو سره پوره همکاري وکړي دا وسایط د خلکو د خدمت ښاري نظم او بیړنیو حالاتو ته د پر وخت رسیدنې لپاره یوه مهمه اسانتیا ده چې امنیتي او خدماتي چارو د پیاوړتیا څرګندونه کوي د خدای تعالی ډیر زیات شکر ادا کوو چې د کورنیو چارو وزارت د تأمیناتي چارو معیت اړوند د لوجستیک لوی ریاست په ډیر کم وخت کې په دې وتوانېدلو چې اړوند مجاهدینو ته یې په ډیر اعلی معیار باندې موټرسایکلان تیار او برابر کړل سږ کال موږ تقریبا په حدود د 2000 عراده موټرسایکلانو
کې موږ د اړوند مجاهدینو او منصوبینو لپاره خریداري کړل چې نن یې د وزارت د رهبرۍ د طریقه د دغه موټرسایکلانو د توزیع لړۍ رسما پیل شوه. نوموړی د رنګ تغییر هم د کورنیو چارو وزارت قدرمن وزیر خلیفه صاحب محترم د 004 امریې په اساس باندې منځته راغلو چې لله الحمد موږ د همغې د امریې د تعمیل په اساس باندې دغه لړۍ پیل کړه. د کورنیو چارو وزارت جزتمنو لپاره تقریبا 9 قسمه مختلف نوع رنګ انتخاب کړل شوی دی. لکه څه رقم ته چې د کورنیو چارو وزارت په هیواد کې یو مهم وزارت ګڼل کیږي او همداسې د ده هر څه باید ځانګړي وي. بناء دغه د وسایطو د رنګ بدلون یا تغییر هم په همدې اساس باندې منځته راغلو ترڅو د پولیسو خپل هغه مسلکیتوب او وړتیا ثابت شي ترڅو دوی جامعې ته ښه خدمات په ښه شان سره